خبرونه وایي چې روستني افغان هندوان او سیکان هم له خپل ګران هیواده ووتل یا وشړل شول. له بیبیتا سره دا خدای پاماني د دوی په یاد خپروم. عبدالغفور لیوال. بیبیتا زه ورځه په مخه دې ښه، تر ډېر کلونه وشول چې په خوب دې وینم. خال مې دې نه هېرېږي او له مړوند نه دې راتاو ژیړ نارنجي تارونه. بیبیتا زه ورځه په مخه دې ښه، هندو ګذر نور له رنګونو تش دی. اسمایي شوه د باروتو ماڼۍ، د زلزلو او بوړبوړکیو کیږدۍ. موږ ملامت یو، ګنهګار یو. زه ورځه شاته راونه ګورې. بیبیتا زه خپله نانځکه دې هم مه هېروه، دا ناوکۍ دې هم په غېږ کې یوسه. موږ غله یو، غله ستا د نیانځکې پر حیا باندې مو سترګې سرې دي. موږ د ټولې زمانې غیرت تر سر تاو کړی. بیبیتا زه او خوب کابل دې هېر کړه. هغه رڼه ویاله هم مه یادوه چې یوه ورځ دې پکې سور د تندي خال ولیده. کټ کټ دې وخندل، وړې کوڅۍ دې وخوځېدې. بیبیتا اوس زموږ اوبه خړې دي، د غیرتونو په ډیران کې د سور خال بیرته موندلی نه شي. ورځه په مخه دې ښه، وړه نیانځکه دې زموږ له سترګو پټه یوسه. موږ د باروتو اسمایي سره یوازې پرېږده. ای په ژوند مومنې، ورځه ګنګا کې د سور خال پیدا کړه. زموږ اوبه خړې دي. موږ له نانځکو څخه کرکه لرو، ستا له نیانځکو ناوکیو سره جنګ روان دی. زموږ د ایمان باروت لا ډیر دي، اسمایي خو لا پر ځای ولاړ دی. بیبیتا نور څه ته په تمه یله، زموږ اوبه خړې دي، ستا تر مړوند راتاو تارونه نارنجي ول که ژیړ. اوس خو زموږ په دې ویاله کې خړ شول. په دغو خټو کې به ستا له تندي سور پرېوتی خال چیرته وي؟ ورځه او نورې دلته مه لټوه. خپله نیانځکه دې په خوا پورې در ټینګه نیسه. سترګې او مخ یې پټ کړه. ناوکۍ مه پرېږده چې موږ وویني. زموږ د ویالې رڼې اوبه اوس په غیرت خړې دي. ستا ناوکۍ لا په دې نه پوهېږي. بیبیتا زه ولاړه شه، ورځه په مخه دې ژیړي ګلونه، هغسې ژیړ نارنجي لکه ښایسته تارونه چې لا هم 30 کاله پخوا ستا تر مړوند راتاول. ورځه په مخه دې ژیړي ګلونه، ورځه په مخه دې ژیړي ګلونه. بیبیتا په ښوونځي کې زما هندو ټولګیواله وه. نن 1499 لمریز کال د اسد په 5مه نیټه خبر شوم چې زموږ یوه ډله نور هندو ریښتیني او هیوادپال افغانان له بدې ورځې هندوستان ته کډه شول. د هغوی د هر یوه په څېره کې بیبیتا راښکاره شوه. بیبیتا را سره خبرې وکړې، زما په لیدو یې وخندل، خو له وطنه په پردیسۍ وژړل. نیانځکه یې خوا پورې ټینګه کړه او لاړل. دا شعر بیبیتا ته ډالی دی. دا شعر ټولو هندوانو او سیکانو افغانانو ته ډالی دی چې تر دې نورو یوه لویه اخلاقي غوره لوړتیا لري، او هغه دا چې د دوی په لاسو بل افغان وژل شوی نه.